نن ورځ د تازه خبرونو له لړۍ مو درته 12 ډیر لند خبرونه برابر کړي دي. ویډیو ضرور تر اخره وګورئ. مهم خبرونه دي که مو خوښه شوله نو ضرور یې لایک کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. هندي فلمي لوبغاړي په 2 ورځو کې د هندي سینما بالیوډ 2 مخکښ ستوري مړه شول. عرفان خان پرون د 53 کلنۍ او ریشي کپور بیا نن د 28 کلنۍ په عمر ومړ. دواړه د هند د سینما وتلي ستوري بلل کېدل. ویل کېږي چې عرفان خان او ریشي کپور دواړه د سرطان ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. غزني د غزني ولایت مقام په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې ماین د غزني ولایت په اندړو ولسوالۍ کې سړک غاړې ته ځای پر ځای شوی و او د ملکي وګړو پر موټر یې چاودنه کړې ده. د سرچینې په خبره په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 ملکیان وژل شوي دي. روسیه د روسیې ولسمشر د یو فرمان په صادرولو سره ژین روف د افغانستان لپاره د نوي سفیر په توګه معرفي کړی ده. په فرمان کې راغلی دی دیمیتری ژینروف په افغانستان کې د روسیې د فوق‌العاده او باصلاحیته سفیر په توګه انتصاب شوی ده. له دې مخکې الکساندر مانتسکي په افغانستان کې د روسیې د سفیر په توګه دنده ترسره کوله. زندان د کابل حکومت د زندانونو چارو د تنظیم مسؤلین وایي په څرخي پلس زندان کې د کورونا د ازموینو لړۍ روانه ساتلې ده او تر دې دمه یې 15 مثبتې پیښې ثبت کړي دي. پکتیا د پکتیا امنیه قومندان وایي چې په ګردیز ښار کې د روژه ماتې پر مهال پر پولیسو د برید کوونکو په ګډون 14 طالبان نیولي دي. د یادونې وړ ده چې درې مخکې وسلوالو طالبانو د ګردیز ښار په 4م امنیتي حوزه کې د پولیسو پر پوستې د روژه ماتې پر مهال برید کړی و ونیول شول. ولسي جرګه د ولسي جرګې رئیس یو ځل بیا د سیاسي اختلافاتو پر هوارۍ د ټینګار ترڅنګ وایي چې د دغه اختلافاتو له امله امنیت خراب او د مخالفینو بریدونه زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه د عبدالله او ولسمشر غني ترمنځ سیاسي شخړه نه ده هواره شوې. هند وایي هڅه کوي د افغانستان د سولې په اړه سیمه ییزه او نړیواله اجماع پیاوړې کړي. د هند د ملي امنیت سلاکار اجیت کومار د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر حنیف اتمر سره ټلیفوني خبرې کړې دي. په دې ټلیفوني مکالمه کې دواړو لورو د کورونا سره پر مبارزې، مالي مرستو او سولې بحثونه کړي دي. مایک پامپیو امریکا وایي پر ایران باید هغه بندیزونه تمدید شي چې له مخې وسلې نشي پیرلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي په راتلونکو شپږو میاشتو کې پر ایران د وسلو د پیرلو د بندیز موده ختمیږي، خو دوی اجازه نه ورکوي چې ایران دې وسلې وپیري. مایک پامپیو وایي دوی د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره مرسته کوي چې پر ایران دغه بندیزونه تمدید کړي. ولسمشر غني طالبانو ته ولسمشر غني یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې د روژې د مبارکې میاشتې په اوږدو کې د اوربند وکړي. نوموړي په کابل کې د پرونۍ ترهګریز برید په اړه په خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې کورونا وایرس د پراختیا په حال کې ده او د روژې میاشت هم ده، نو طالبانو ته پکار ده چې بشري اوربند ته غاړه کړېږدي او په دې توګه په هیواد کې د یو ستر ناورین د رامنځته کېدو مخه ونیسي. امریکا وروستي اقدامات ښایي په افغانستان کې د کورنۍ جګړې سبب شي. په افغانستان کې د امریکا د سفارت یوې پخواني مرستیال آرل انټوني ویلي دي په دې اساسو شرایطو کې د ټرمپ له لوري د ټولو سرتیرو پر ایستلو ټینګار یوه ستراتیژیکه تېروتنه ده. د په خبره د امریکا ځواکونو حضور به دې سبب شي چې طالبان د سولې پر هوکړه عمل وکړي او دغه راز به ترهګرې ډلې په بشپړه توګه له منځه یوړل شي. د پیسو نړیوال صندوق له کورونا سره د مبارزې په موخه افغانستان ته 220 میلیونه ډالر پور ورکوي. د پیسو نړیوال صندوق ځانګړی بورډ پریکړه کړې چې له کورونا سره د مبارزې په موخه به له خپلو غړو هیوادونو سره همکاري کوي. د دغه صندوق د پریکړې له مخې افغانستان ته هم 220 میلیونه ډالر پور ورکول کیږي. اروپایي ټولنې پر عبدالله غږ کړی چې په افغانستان کې روان سیاسي کړکېچ سملاسي پای ته ورسول شي او په وینا یې که داسې ونه شي افغانستان له امنیتي ځواکونو او پرمختیایي چارو سره پر مالي ملاتړ ناوړه اغیزه کیدای شي. درنو لیدونکو که چیرې ویډیو مو خوښه شوي نو ضروري سره لایک کړئ او که غواړئ چې ورته تازه او مهمو خبرونو څخه ځان ډېر ژر په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.